دا د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ده. هغه ولسوالۍ چې ډیری اوسیدونکي د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله خپلې ورځې او شپې په سختې بېوزلۍ او ستونزو کې تیروي. د دې ځای اوسیدونکي وایي هیڅ داسې څوک یې نشته چې د دوی دردونه واوري او د ژوند وضعیت ته یې پاملرنه وکړي. وروره نه کار شته نه یې زمینه شته چې فقط نن مې لا ویلي چې په 100 روپۍ مزدوري را پیدا شي لا قسم په خدای څه ونه کړم. ګدایي لا را پیدا کېږي خو نه یې پرېږدي راپسې راخم. که شه ګدایي را پیدا شي ګدایي خو مخ ویلی نسته د ماښام د علاقه لري ټول مسلمانان دغه نه چې یو ځای یم. خو دا ستونزه یوازې د نادعلي ولسوالۍ پورې محدوده نه ده. د هلمند د نورو سیمو اوسیدونکي هم د کار له نشتوالي او د خراب ژوند له حالاتو شکایت کوي. کار نشته که تر موږ کار نه پیدا کېږي بیکاره څرخو غریبي هم نشته یو داسې کار و کتار هم نشته چې موږ یو دکانداري یو بله پروژه پر مخ باندې وسو یعنې موږ توجه لرو و دولت ته او مؤسسات ته. هلمند د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې تل د سختو جګړو شاهد پاتې شوی دی. اوس هم دغه ولایت کې له ایران او پاکستانه د راستنېدونکو کسانو له ځای پر ځای کېدو سره بېوزلي پراخه شوې او د کار د زمینې نشتوالی د دې ولایت د خلکو لپاره په اساسي ننګونو بدلې شوي دي.